اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة بقرہ ترتیب عثمانی کی دویم نمبر اور ترتیب نزولی کی واتم نمبر سورت. نازل دے بنا بر اختلاف الاقوال رستو دا عنکبوتنا او یا رستو دا سورت تطفیف. کلمات دا دی سورت 3,000 وصل دی و حروف دا دی سورت 2,515. ہر کلچی نازلو پا مرتبہ واتیمہ کی ولی عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضع کا پا مرتبہ ثانیہ کی مترجمین و مفسرین حضرات دا دغی دا پارا دا بقری شریفی دا پارا دا سورت فاتحی سرا دا ربط وجوہ ہوئی. نچوڑ داغی وجود آدے چی سورہ فاتحہ دا اجمال و سورہ بقرہ دا فاتحی شریفی دا پارا تفصیل او تفصیل دا اجمال پسے متصل روڑ المناسبی نزکی دا فاتحی پسے متصل دا چی سورہ فاتحہ اجمال لے و بقرہ ورطا تفصیل لے پسو طریقو بان. یو دا چی پا الحمدللہ رب العالمین کے تربیت آغاز ذکر شوے دے دا الہ العالمین عالم لرا اجمالا اور تفصیل دا دے تربیت آیت نمبر 6 دا سورہ بقرہ کے ذکر دے. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ندلت تفصیل دغا ربوبیت الرحمن و الرحیم کی اجمال دا رحمانیت و رحیمیت و سورہ بقرہ کی تفصیل دا رحمانیت دے و ذکر دا نعم سرا چواردو بن اسرائیل باندے او تفصیل دا رحیمیت دے پا ذکر دا بنو اسماعیل سرا دا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا اولاد پا واقعات. ظاہری نعم بن اسرائیل تا زیاد ورکڑے شیو او آغا نعمتنا چی دا آغی سمرا منتہا پوری تعلق لرلو رحیمیتو آغا بنو اسماعیل تا زیاد ورکڑے شیو. نو تفصیل دا رحمانیت پا ذکر دا نعام دا بن اسرائیل و تفصیل دا رحیمیت پا ذکر دا بنو اسماعیل سے. دارنگی سورہ فاتحہ کے ذکر دا مالکیت دے اجمالا سورہ بقرہ کی فا آیت الکرسی کی آیت نمبر 253 کی تفصیل داغی. دارنگی سورت فاتحہ کی یا نعبد و ذکر دا عبادت دے اجمالا تفصیل دا دغا عبادت دے پا سورہ بقرہ کی
چې عبارت د صلات نه او د زکات نه آیت نمبر 150 کے احکامات د صوم دی آیت نمبر 45 کی تفصیل و فضیلت د صبر دی آیت نمبر 160 کی احکامات د اعتکاف دی آیت نمبر 163 کی اتم الحج والعمرة للہ احکامات د حج دی داخوا عبادات دارنگی مسائل د میراث او د وصیت د صداق او مہر د بیبیان او مسائل د طلاق مسائل د خلع او د رجعت او د ایلا او د اجاری د ټولو لرا د سورۃ جامعہ ایاک نعبدو کی اجمال د عبادت شو بقره کی پورا تفصیل د عبادات او د جزئیات د عبادات دارنگی سورہ فاتحہ کی طلب د صراط مستقیم اور بسورہ بقرہ کی اجابت دغ صراط مستقیم صراط مستقیم مانا یا اسلام شو او یا مراد د صراط مستقیم نہ کتاب اللہ دارائن فضیل بن عیاض او یا مراد د صراط مستقیم نہ طریق رسول اللہ و صاحبئی باغ تفسیر بانی چی صراط مستقیم نہ مراد کتاب اللہ دی بقرہ کی اجابت دی دعاو شو چی ذالک الکتاب آغا صراط مستقیم چی تاسوی طالبین یئی آغا اتباع دی کتاب دارنگی صورتی بقرہ کی ذکر د فرق ذکر سورۃ فاتحہ کے ذکر د فرق و ثلاثو د اجمالا چې فرق د منعم علیہم دی وغټ اصطلاح د غین تعبیر شوی دی په بقرہ کې په متقین سره د ذکر د اوصاف او د جزای اخروین او بل پاغي کې ذکر د مغضوبین او د دوالین په بقرہ کې هم درې جماعات ذکر کیږي جماعت المتقین و جماعت الکافرین جماعت المنافقین په ابتدا کې دا غدري واړو ذکر سره د بیان د صفات او جزاءات او خرویو د دې کمالي مناسبت د وجنا چې دا پوره تفصیل د سورۃ فاتحه یو حضرت عثمان رضی الله عنه وضع کا په مرتبه ثانی سورت دا سورت مدنی دی بیا مدینہ منورہ کی اول ما نزل سورت بقرہ دی او د سور مدنیو مقاصد چیوی غا ستوی او د مکی سور مقاصد 4 سلور وی توحید و رسالت صداقت الکتاب باس بعد الموت دا د مکی سورو دعاوی و خلاصه مدنی سور کی سلور دا مقاصد بھی او دو مقاصد نور ذکر کیږي چې جهاد فی سبیل الله دی و انفاق فی سبیل الله دا هر دعوا په دې صورت کې سلور ضایع مصرح راوړل کیږي یا ایها الناس اعبدوا کی دا وحدانیت دعوت الہکم الہ واحد کے مذکور لا الہ الا هو الحی القیوم کے مذکور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے مذکور دعوت وحدانیت سورہ بقرہ تسمیہ وجہ تسمیہ دا کل باسم الجز شو چې پدې کې واقعات هغه بقرې د احیاء د موتا د پارا د بنی اسرائیل یو شخص چې په باندې ژوند شي په ذبح د بقرې سره داغي واقعا مذکور دا تمام صورت یو طویل صورت دی دا طوال
د توالو نه دی پدې کې تمام صورت سلور او حصص ته مشتمل. اول حصہ تر قل من کان عدوا لجبریل پوری، حصہ ثانیہ تر الہکم الہ واحد پوری، اور ثالثہ تر آیت کرسی نہ وړاندې چې د انفاق کوم امر راځي، انفقوا من قبل ان یاتي یوم لا بیع فیها ولا خل ولا شفاعة تر دې موضوع او داغینه تر اخره پوری بیا دا حصہ رابعه. اوله حصہ اثبات الوحدانیت کی، دویمه حصہ قل من کان عدوا لجبریل دا اثبات الرسالہ، دعوت ثابته په دعوی وارد شبهات بدفکه. د قل من کان عدوا لجبریل نه اخواتا د اعتراضات وارده علی صدق الرسالہ داغه جوابونه. ولی نبی علیہ السلام نه منو وایزکه چې د توحی وروړي جبرائیل علیہ السلام هو عدو، دا د دوی اعتراض. قل من کان عدوا لجبریل کې د دې اعتراض دفع. بل اعتراض سشیو ترد کې پس سحر باندې حالدا نازل دی، دا خو په سلیمان علیہ السلام کړو، ما کفر سلیمانو کې داغه جواب. بل اعتراض داو چې تا تخپل شاگردان راعینا ویو، دا خو زمونږ زبان کې احمق طویل کیږي، نو مونږ څنګه د څه چا پسې لاړ شو چې هغه تخپل مرګري دا نسبت کوي. نو جواب راغی فلا تقولوا راعنا. بل اعتراض داو چې ته یو خبره سحر کې ماقام دې بدل کړی وي، دا څنګه شریعت شو؟ جواب راغی فما ننسخ من آیه سره کې فواید دی په نسخه کې. بل اعتراض داو چې زمون قبله دی ولی پرېخي ده، داغی جواب تفصیلی وشو چې د ملت ابراهیمی دا وغیر تاسو می باندې دغه کعبه هغه ابراهیم علیه السلام او فضائل د کعبه بیان شو. نو که سوچو چې کل من کان عدو لجبریل کی دفع الشبهات دا چې وارد دی پر رسالت، هغه لګېدلې په اثبات او رساله باندې. داغې نه بعد بیا درېمه چې کومه حصہ لګېدلې د الہکم الہ واحد دا په جهاد فی سبیل الله لګېدل. کته وای دی که خو مسلې د صوم او د حج را روان دي، مسله د صوم او د حج چې دا تربیت للجهاد. روزه چې د وننی و پوسټه کې چې 3 غنټه او بدر ونه رسېږي تسلیمېږي، او چې روزه باندې عادت وي دا د جهاد د پاره ټرین. بل جهاد کې مالی خرچې ته ضرورت لري، نو حج داسې یو عبادت دی چې کې د مال او د جان دواړو خرچوي. بیا د هغې نه بعد چې د زنانو کوم مسایل او احکامات پکې راغلي دي تفصیلي، نو هغه هم لګي د جهاد سره. ځکه چې سړی مجاهد نه وي، غریب وي، هغه یوه ښځه نشي کولی، ډېرې به څه وکړي. نو چې کله دی مجاهد شي، دی په غنیمت کې وینځي نیسي، د ته د دې مسایلو ضرورت وي، بیا هغه مطلقې کې بیا هغه ازادي کې به په نکاح واخلي، بیا هغه طلاقۍ بله کوي، مسائل د طلاق او د رجعت او سوسه احکامات ټول راغلي. او منتها نه چوړي به څه شي ته کېږي، هغه بیا واقعي د داود علیہ السلام د حضرت طالوت علیہ السلام د جالوتیانو سره چې کومه نظار راغلي و هغه پکې ذکر کېږي، ځکه دغه باب لګېدلی په جهاد باندې. او کم خلک چې د مرګ د یری د وجې نه پاتې شي و حذر الموت د هغې بیان راځي. بیا د هغې نه اخواته مسایل د انفاق اخري سره، مسایل د انفاق کې لابودي شوه د ګټلو د مال نه، مال و په شرعي طریقه باندې ګټي، احل الله البيع وحرم الربا، مسایل د مداینت پکې رالل، او دا مسائل الترال ځکه چې مال ګټل کیږي په دې اشیاء باندې،
دې طریقو دا نچوړ د سورۃ بقره شو اثبات الوحدانیه ترک من کان عدو لجبريل او اثبات الرسالات الہکم الہ واحد او مسله د جهاد داغه موضوعنا تر انفقوا من قبل ایات یوم لا بیع او داغه نه تر اخره پوری بیا مسائل ذکر کیږي دا انفاق دا ولا حصہ ترک من کان عدو لجبريل پوری دا حصہ مشتمل ده په اربعه ابواب باب اول د اول موضوعنا شروع دي تر یا ایها الناس اعبدوا پوری دا باب اول باب اول د دې موضوعنا تر یا ایها الناس اعبدوا پوری باب اول نچوړو خلاصه د باب اول 5 مضامین یو پدې کې ذکر د کتاب الله شریف دے مع ثلاث صفات او دویم فریق اول دی چې د مؤمنین او متقین دے سره د 5 صفات ایمان بالغیب اقامت الصلاة انفاق یقین بالآخرہ ایمان په کتب ما سبقو بے جزا بیانای چې اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون به دویم فرق شروع کیږي د کافرانو داغی د پاره کثیر صفات نه وروړي ثلاث صفات وروړي ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة او بیا ورپسې سزا ورته ذکر کوي ولهم عذاب عظیم بیا دریم جماعت بیانېږي د منافقان من الناس من یقول آمنا بالله دا منافق مومن د پاره 5 صفات راوړل کافر د پاره 3 صفات ذمیمه راوړل منافق د پاره 15 صفات راوړل دغه چې منافق هغه ورک دی د خلکو نه چې ښکار شي صفاتوی تبین کوي چې واضح شي او مومن خکارا دے کافر خکارا دے منافق رگ دے تبینی وشو دا مومن دا پارا او دا کافر دا پارا یمسلم رانوڑ او دا منافق دا تبین دا پارا پا آخرہ کی مثالون روڑل آخرہ کی مثالون روڑل دا وضاحت دا پارا نو آغا پنزل زمین صفات دا منافقانو چی بیانیگی عدم الایمان دے مخادعه مع المؤمنین عدم شعور دی مرض د شک دی کاذبین دی نسبت د اصلاح کئی فساد لرا افساد بین الناس کئی او تسفیح د عقلاء الدین کئی د دین عاقلانو تقمقل وای خپل سفیح او قمقل لی عدم علم دی علم نلری معیت د شیاطین دے استهزاء بالمؤمنین دا طغیان و سرکشی اشتراء الضلال مقابل د ہدایت کی دا او عدم اهتداء دا 15 صفات ذمیمه د منافقین دے او بیا ذکر د امثله دے دا وضاحت د پارا چې پوره ښکار شي دا د باب اول د حصے اول نه ټول خلاصہ بیان الكتاب مع 3 صفات بیان فريق الاول من المتقين مع 5 صفات مع الجزاء الاخروی بیان د فريق ثانی د کافرانو مع 3 صفات الذمیمه مع الجزاء الاخروی لهم عذاب عظیم بیان د فريق ثالث د منافقین مع 15 صفات ذمیمه او سره د تمثیلینو دا د اول باب نه چوڑو خلاصه الف لام میم والله اعلم بمرادین راجح تفسیر پدې کې دا شو چې الہ عالم نه په مراد دی تاسو اصول شاشی کې او شارحینو دا غي دا وضاحت کړي محکم متشابه کې چا د محکم معنی په ناسخ کړي او د متشابه معنی په منسوخ کړي او چا متشابهات 2 قسمه کړي
یو هغه چې معانی نه لري، دویم هغه چې معانی شته دي خو معانی مراد نه دي. هغه چې معانی نه لري اوایل د سورو دي مقطعات، نو دا الف لام میم کاف ها یا عین صاد الف لام را وغیرہ وغیرہ چې دي اوایل د سورو کې چې راځي، نو دا د هغه متشابهات نشو چې والله اعلم بمراده. راسخین فی العلم سو آمنا به کل من عند ربنا، علم مفوض دے الی اللہ ورسوله. نبی علیہ السلام ته علم زکو چې بیا یاغه ته درالی ګلو مقصد څه شو، عام خلق ته ورنکا زکا صدا سر او رازو بین الله و بین رسوله. صوفیو کې امام ربانی رحمت الله علیه د دې د علم ثبوت کوي راسخین فی العلم تا ادا علماء نه. او دویم هغه متشابهات شو چې د هغې لپاره معانی شته خو مراد نه دي، لکه په حق د باری تعالی کې چې استوا راځي، الرحمن العرش استوا، استوا ناس دي طویل شي برابر، خدغه معنا دلته مراد نه. یا لکه نزول د باری تعالی په نصف الليل او بعد نصف الليل کې سماء الدنیا لرا، نزول خو کوزیدو ته وي، خدا معنا مراد نه. یا نسبت د اصبعی او د ید او د ساق او د وجهه باری تعالی لرا، والله عالم بمراده. سفیان ثوری رحمت الله علیه ته فرمای قراءته تفسیره و تفسیره قراءته، پدې سراغا ترجمه. په ترکیب کې الف لام میم بعض علما لا محل لها من الاعراب باندې حملی، ذکا کا مراد دلته د الف لام میم نا اسماء دغه حروف واخلي، نو بیا به خبر د مبتدا مقدر شي او یا به مبتدا خبر به مقدر شي، او که په خپل مسمیات ته نو واخلي حروف دي نو مسند له نشی راتله، نو دا د اسماء معدوده او مفرده او پشانتا غیر معرب ګرځي. دا چې غیر معرب ګرځولې شي راجحه ده، که معرب ګرځي یا بدا اسم د صورت ګرځي او یا با اسامی د حروف ګرځي، تعویل نه وکړي. ذالک الکتاب لا ریب فیه، الکتاب یا د ذالک د پارا صفت کا یا ورنہ بدل کا یا عطف بیان کا امکانات شته د ټولو. موسم ما صفه مبدل منو سرد بدلان او ما تفسردات فی بیانام مبین سردات فی بیان، دا ټولا مبتدا کا خبر مقدر کا ذالک الکتاب حقنا، یا تاویل داو کچین کتاب د ذالک د پارا خبر واخل په تقدیر د ضمیر فصل باندې، ذالک هو الکتاب، اچھی کتاب دے نو دغه دے، او اشاره په ذالک کې آغه ستوشی چې وعده د محبوب سره شوی وا په آیت د انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، پدې کې چې کوم وعده شوی وا نو هغه ته اشاره وکړه چې مونږ تاسو سره وعده کړی و چې القاء د قول ثقيل درته کو وغذالک الكتاب، اغدا کتاب. اے هذا الذي يوحي اليك ذلك الكتاب، آغا چې تا ته وحی کولې شدا کتاب دی. نو پدې تعویل باندې به ذلك الكتاب د الذي يوحي اليك د پاره هم خبر جوړې دي، تعویلات دي. او دا چې دا مبتدا شي حقونه خبر شي دا هم امکان شته،
یا ذالک هو الکتاب، دا هو الکتاب جمله بدا خبر دا ذالک دا پارش. لا ریب فیہ، نشتر شک پدکیں. نفی واخلا بمعنى النهی، خبر بمعنى الانشاء. اے لا ترتابو فیہ، شک ورکے مکوئی. او شک ورکے شتم نہ دے کچا کڑے دے عنا دے کڑے دے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، نو ریب دوی کڑے دے. خودلتا دا لا ریب نفی بمعنى النهی دا لا ترتابو، ریب مکوئی. ریب اسم دلا یلی نکر مفردا مبنی بر فتحہ محل دا نصب. فیہی پہ اعتبار دا متعلق سرا خبر دا پارا دا لاش. لا سر دا اسما سرا خبرا جملہ دا اسمیہ منفیش، یہ مستقل جملہ کا کذالک الکتاب کا حق روبا سے، یا ذالک الکتاب دا الذی یوحی الیک دا پارا خبر کی. فعلت دا حق تقدیر راوی نست، یا دے مبتدا اور تراو نیستا. بے ذالک الکتاب موصوب ما صفت مبتدا لا ریب فیہ خبرا، دا جملہ با ذالک الکتاب خبر شی. دا کتاب چیزے لا ریب فیہ شک دی کی نشتا، یعنی تاسو شک ورکی مکوئی. معانقہ اولا دا مانا دا معانقی داوا چی وسط دا جمو دا غدری ٹکو کی چی کم سلکل شوی، مخ کی تپ مانا کی غیگ ورکی رستو تے ہم ورکی. یا فیہی دا راریب دا پارا خبر اگرزوا دا لا دا پارا، ندی مخ کی سر رابطہ جوڑش. خو یا دا فیہی تعلق تر ہدن دل تورکا، ہدن مبتدا کا فیہی خبر مقدم کا. فیہ ہدى للمتقین، فیہ ہدى للمتقین، پدی کی ہدایت للمتقین. نبی دا فیہ خبر مقدمہ دا ہدن نپارش، ربط شدوالو سے. ہدى للمتقین یادا خبر کل پار دا مبتدا مقدری ہوا ہدى للمتقین. یا خبر ثانی کا دا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب ہدى للمتقین. دا خواغ سور شو چی لا ریب فیہ جملی محل اعراب منگ دا رفق، خبر دا ذالک الکتاب کم ہدنم مرفوع کا تقدیران خبر دا ذالک الکتاب یا خبر دا ہوش. امکان شتا چلا ریبا جملہ محل اعراب دا نصب کے واقع، ہدنم محل اعراب دا نصب. بیا ترتیب داش ذالک الکتاب حقنا، ضمیر پا حقن کی کتاب تاغا فاعل از الحال کا. لا ریب فی جملتنا حال کا ہدى للمتقین امتنا حال. فحالکون دری کتاب کے چدی کی شک نشتا، فحالکون دری کتاب کے چدا ہدایت للمتقین. اس دی صورت کے دوار جملی بیا حالو نشو. لیکن پدی کے باغ ترکیب راجی ہے چکم کی تقدیرات و ضرورت نہیں، ضرورت دے تقدیر لے. دا خو احتمالات دی نوحات کو بین کری. نو آسان ترکیب دا شو چی ذالک الکتاب موسم مع صفت مبتدا شی، لا ریب فیہ خبر اول شی، ہدى للمتقین خبر ثانی شی، او جملی پا محل رفع کی شی بنا بر خبریت. ہدى للمتقین کوئی وقع دا اور غدا عام علماء دی تذیاب کی چی للمتقین تعلق تر ہدن، لیکن محققین نحات
چې کله مصدر مبني للفاعل واخلی بغیر عامل ګرځي مصدر په خپل عامل او چې کله مبني للفاعل شنو غیر عامل ګرځي نو هغه قیدی تک توجه شي نو بیا للمتقین لپاره متعلق را استل پکار دي او هغه به صفت د هدن شي هدن ثابت للمتقین ہدایت ثابت د متقین لپاره ذالک الکتاب دا کتاب متقین جمع مذکر سالمه دا حالت د جری پیاما قبل کسری سرش ہدایت معنا فاتحه شریفه کې تیر شوی اصل د باب د وقایقی وقایتن د لفیفنا وقایا لفیفی مفروقنا ہر کله چې دا وقام واړولو باب د افتعال تا نو وګرځیدا یو تقا سجور شو یو تقا دا وو پتی باندې بدل شته پتی کې مدغم شو اتقا یتقی اتقا متقی صيغه اسم فاعل چې اصل د دې موتقیون جوړیږي هغه وو پتا باندې بدلیږي تا پتا کې مدغم ګرځيږي تقوا ستویل کیږي شاہر ابن حوشب رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ متقی الذی یترکو ما لا باس به کہ لا باس پر ایک دن دا متقی دے متشابہات و نظان ساتھی زمانگا استاذ و فقہا چی کم جے کہ لا باس ہوئی نو معنی خلاف اولائی جائز دے خو لا باس باک نکی خلاف اولا ہوئی نوای متقیا غده چې لا باس باندې معامل نه کوي ځکه هغه خلاف اولاوي عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې تقوا دې توي الله تعالی نفسک خیرا من احد فمخذ مکه په انسانیت کې د یو نم په خپل ذوق کې ځان فوق ونه ګڼ دا تقوا امام ربانی رحمت اللہ علیہ صوفی مانا سے کئی ویاغ صوفی دے چی شل کالا چپی ہوگی فرشتہ قلم پرتن کی گناہ تے نہیں شی او بیا شل کالا بعدم پا دے خپل ذوق کے دتا زان دا کافر نخکت اختارش وہی رہے گی چی کافر کی دی شی ایمان تیر کی آخرہ کی مومن شی خیرہ خاتمہ خش و زمان سنا آخرہ خاتمہ خرابش ویدا صوفی ابن عمر سے تقوا معنی دغه طرف تراجی کیږي الله تعالی نفسک خیرا من احد نکره فی سیاق النفی افاده عموم من احد یو کس نم ځان فوق نه ګڼ محمود رسی رحمت الله علیه دا تقوا یو لن تعریف کئ بی اللہ یراکا مولا کا حیث نہاکا کم زینه چې مولا منع کړی چې الته دی ونه ګوري کم زینه منع کړی الته دی ونه ګوري تلک حدود الله راشي فلا تقربوها نزدې متمور بعض زینو کې بیا وی فلا تعتدوها په ورتهری کم په حد دا تقوا درې قسمه اعلی مرتبه تقوا دا وسط دا او ادنا دا اعلی مرتبه تقوا اغا د مالا یعنی او د متشابهات نظام ساتلو تویلیش دغه تقوا مراد ده په حق تقاته کې واتقوا الله حق تقاته دا اعلی مرتبه او ستہ مرتبه هغه اجتناب ده د معاصی او کبائر
ادنا مرتبه تقوا اجتناب دے د شرک او د کفر نا. حدیث مبارک کے راضی الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. حلال و حرام مینس کی مشتبه دي چې ډېر خلک پې نه پوي. فمن اتقى من المشتبهات استبرأ بعرضه ودينه. چې مشتبه نه ځانو ساتو د خپل ابرو خپل دین بچ، او چې څوک واقع شو فی المشتبهات وقع فی الحرام معنا سيقع فی الحرام. بل مثال دا سے ورکڑے حدیث مبارک کی چاغاش کن کے چې ګډان سره غیر چاپیره د محماتی او د حما مسيقع فيها پک واقع بش. باچایان کله کله اعلان کوي چې الک دې غر نه بسو غیا نه کوي، دې غر نه بسو لرګي نه کوي، هغه ته حما ویل کی. حما الملک هر فلانی باچا حماترا محماترا یو سړی د هغې نه ګیر چاپېره شکونکی دی ګډان سره یې سیقعو پکې واقع کېږي. نو لنډ تعریف دا شو چې بی الله یراکا مولاکا حیث نهاکا. شرعي تعریف د متقی قرآن کریم بخپله کړی دی په الذین یؤمنون سره. صفات بیان کا توضیح وشو، پنځه صفات دلته راغلل، صدا عمل پوری تعلق لري، صدا عقیدی پوری. مزید صفات بیا په صورت آل عمران کې بیان کړی دي. وسارعوا الى مغفرة وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هغه تعریف به لک سخت کړ. عفا خلق تکي قولن کې د غصوي منفقين وي په السراء والضراء دا متقيان. الذين يؤمنون بالغيب صفت اول د متقین. الذين موصولا يؤمنون فعل ضمير فاعل بالغيب ظرف الاغواد يؤمنون. دا ټوله جمله لا محل لها من الاعراب ذکر صله د موصول لا صلات د موصولات او اعراب محلی نه لري. ځکه هر هغه جمله چې هغه تاویل د مصدر ته نه او مضمون د جملې نه مراده ده هغه ته محل اعراب نه وي. نو ځکه صاحب د مفصل ویل چې جمله من حيث هي د مبني اصل نه، چې مبني اصل شو نو محل اعراب کوم شو ورکی. محل اعراب خو په مبني اسم کې راځي، مبني اصل کې نه وي. نو هغه جمل چې صلات د موصول وي محل اعراب نه لري. دا صله لپاره د الذین لکه موصول د مبهماتونه د رفع د ابهام په صله باندې کیږي. موصول ما صله په محل د جر کې دا صفت د پاره د متقین ځکه هغه معرفه ده او الذین موصولا معرفه ده. متقین معرفه، الذین موصول معرفه، دو معرفه چې یو ځای شي ترکیب توصیفی. باقی چې تبقی تقدیرات کې هم الذین کې دې شي دا به خبر شي مرفوع شي د هم د پاره، یا ته تقدیر کې اعلی الذین کې دې شي دا منصوب شي. خدا تعویلات دستا جوړوي، هغه تعویلات چې پاره کې تقدیرات کثیر وي ته ضرورت وي ورته، ته ضرورت هغه ته نه وي. دا صفت د متقین د پاره شو صفت یې اول. زکه تا ته پایت باندې لا ولي کل چې دل توقف نه مکوا، دا مخکې پورې تړلې عبارت.
یؤمنون بالغیب یصدقون بالغیب. غیب ستوی الذي خرج عن ادراک الحواس الظاهرة والباطنة، چې د حواس او ظاهره باطنه نه خارج وي، بس دا غیب. او دا چې باری تعالی عالم بالغیب دی، نو هغه نه خو غایب نه دی، ولی ورته عالم بالغیب وای؟ دا په اعتبار د ماغاب عن اکثر الناس سره، د خلکو نه چې غیب دی نو په عالم دی. نو د اولیاء کرامو په بعض کشوف باندې اعتراض نه دی کول پکار چې غیب ورته نه وای، ځکه دا خو دوی ته کشف هغه دی باری تعالی تخکار افکاریږي او غیب ورته وای عالم بالغیب. نو دا اولیاء ته چې بیا د غیب او د کشف ته نسبت کیږي، دا په دې معنا باندې چې ما غاب عن اکثر الناس، د خلکو نه غایب دي نو دوی ته غفکار شي. ایمان لري بالغیب، ایمان لغتن په معنا د تصدیق سره دی. ما انت بمؤمن لنا، زامن د یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ته سو ایمان ته بمؤمن لنا، ایمان ته بمصدق لنا، ته یو زمون خبره نه مانی، مونږ ته خبره کو ته تصدیق نه کوي. او اصطلاحاً د ایمان په تعریف کې 10 مذاهب دي، تو شروع کیږي نو 2 ورځې درس هغه کې دي اختصار کړو. راضی تاسو ته ان شاء الله کچا لوی دورې نه کړي پای کې په مسله د ایمانیاتو کې 12 مذاهب بیانې. خدای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبانی ایمان بسیط ده، او وغیرہ اکثر مذاهب او ائمه چې کوم دي هغه د لاره مرکب ګرځي. نو موږ او تاسو ایمان عبارت ګرځو د تصدیق نه مع شرط الاقرار. دا اقرار د ایمان نه رکن نه دی، دا د ایمان لپاره شرط خارجي دی، دا ورته شرط خارجي دی. لکه ایمان مونږ بسیط ګرځو، مرکب نه ګرځو دا متعدد اشیاءونه. اوس محدثین سوای ایمان اقرار تصدیق عمل دریو شینو ته وای. معتزله سوای اقرار تصدیق عمل، خوارج سوای اقرار تصدیق عمل. ناغي دا مرکب کو چا عبارت کا د اقرار تصدیق دواړو نه. مونږه عبارت کا احنافو ایمان فقط عبارت شو د تصدیق نه فقط بشرط الاقرار. نو دا اقرار ورته شرط موقوف علیه خارج ته ویل کیږي، رکن نه دی داخلي. نو ایمان خپل بسیط پاتې. د محدثین او د معتزله خوارج او مذهب کې به فرق دی چې خوارج او معتزله دا اعمال جز من الایمان ګرځي، اجزاء حقیقیه، او محدثین چې اعمال جز ګرځي، اعمال هغه اجزاء عرفیه ګرځي. په جز عرفي سره نفي د کل ناراضي، په جز حقیقي سره نفي د کل راضي. نو د خوارج دا مذهب شو چې عمل نفي شو، ایمان نفي شو، لہذا مرتکب د کبائر د دوی پنس کافر. منچاونه کا کافر، سحر چاو کا کافر. نو دا د خوارج عقیده ده. دغه جزئیاتو کې امام احمد سے وغیرہ هم سب اقوال شته دي. خدا چې مرتکب الکبائر کافر ګرځيږي، خارج من الدین ګرځيږي، نو دا وجد دینه چې دوی ایمان مرکب کا من العمل، او دا عمل جزء حقیقی کا. فنفذ دی عمل سره انتفاع د جز سره انتفاع الکل راضی، کل ایمان نفش. او معتزله بیا وایي چې فنفذ اعمال سره خروج من الایمان راضی، خود دخول فی الكفر ناراضی. نو منزله بین المنزلتین قائل شو. او محدثین په نفع د عمل سره کفر نه لازمي. نو په دغه ځکه بیا د محدثینو د امام بخاری او د خوارج او د داغي فرق شو. امام بخاری مرتکب الکبائر کافر نه ګڼي او خوارج کافر ګڼي.
نو هر کله چې هغه ایمان عبارت کده عمل نه هم او دا واضحه خبره ده چې عمل خو زیاتیږي کمیږي او دا جز من الایمان شو په دې لحاظ سره ایمانم زیاتیږي او کمیږي چا چې ایمان مرکب وګرځاو ضرور به ضرور بقول کوي چې ایمان زیاتیږي او کمیږي او هر چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی هغه ایمان عبارت کده تصدیق نه فقط بشرط الاقرار الخارجی او شرط شو نو چې بسیط شو او عمل داخل نشو ورکی نو د امام سے پنځ باندې بیا دا زیادت او نقصان نه قبلې کچا ورته نسبت د زیادتو کو دا به حقیقت نه مجاز دی فلند الفاظو چې تاسو پوي کما مسله د زیادت او د نقصان چې کما دا په بساطت او په ترکیب پورې تړلې ده ایمان دیتیږي او کمیږي نه دیتیږي نه کمیږي دا مسله په ځای پرېږده دا یو فرعي مسله ده اصلي بنیادی خبره دار چې عمل فی ایمان داخل دی کنه که عمل درنه داخل کا زیادت بخبل مانی که عمل دی ورته ثابت کا چې داخل نه دی نو زیادت د پلارم نشي ثابتوله و نشي ثابتې دی زیادت چې عمل داخل نشي زیادت نه ثابتي چې عمل داخل سے زیادت ثابت ناوله مباحثه بدی سره له حدیث سره بدی پکاري چې آیا عمل داخل دی کنه نو موږ وایو چې اعمال نه دي ولی نه داخل یو خدا چې ایه الذین آمنو اذکروا الله هر ذکی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات تاسو ګورئ اعمال صالحه په ایمان عطف شوی دي او عطف تقاضا د مغایرت کوي نو کچرته د عمل په ایمان کې داخل وي خو په ان الذين آمنوا کې مؤمن چاته وي د دې پنځه صاحب د عمل ته وي نو عامل الصالحات ته بیا څه ضرورت چې به معادي او دارنګي اعمال ذکر نه داخل چې دوی نه دا تاسو پکار دی هغه انسان چې هغه ایمان وروړي او د ایمان دروړو سره د مانزه او د یو عمل ټیم پر راغلی لانه دی متصل وفات شي مؤمن غني کنه غني نو په اتفاق مؤمن دی حدیث مبارک کې راځي او غزوه کې یو شخص ایمان وروړه متصل په جهاد باندې ورغه شهید شه غش راغه ولګي مرتکب د اعمال نه دی او ایمان شته دی نو په نفع د جز چې نفع د کل راشي او عمل نوی ایمان نوی د دوی پنځ نو دې صاحب په عمل نه دی کړی ایمان څنګه ثابت شو نو کو کتلې شي دا څه نه پیدا کیږي چې تصدیق دی نه ایمان دی وی دا څه پیدا کیږي چې عمل نوی او ایمان وی لکه نوی ایمان وروړو وفات عمل نشته ایمان شته دا څه پیدا کیږي چې اقرار دی نوی ایمان دی وی صورت د اکراه ده د اکراه په صورت کې چې کلمه د کفر وایي وقلبه مطمئن بالایمان فضل کی ایمان شته ده نو په دې صورت کې د کافر نه ویلې کی خدا سے صورت دنیا کې نه پیدا کیږي چې تصدیق دی نوی او ایمان دی وی دا نشي پیدا کېږي نو پته ولګی راکه چرتا دا اقرار جز د ایمان نه وي نو د اکراه په صورت کې د مکرہ ته مؤمن نه ویلې کېږي کچرتا عمل جز د ایمان نه وي نو هغه چې ایمان وروړي او متصل وفات شي د تر مؤمن نه ویلې کېږي دا د دې دلایل شو چې اقرار او اعمال چې دي اجزا نه دي هر چې اقرار د شرط خارجي ګرځیدل دي نو اعمال جز نه دي چار کله اعمال جز نه دي شرعي تعریف د ایمان کې د نبی اسلام نه د اخبرني عن الايمان ته پوښښو هغه ورته ان تؤمن بالله من بالله مضمون تیر کا او د دې من بالله په مضمون کې یو عمل هم داخل نه امنت بالله وملائکته کتبه دا ورته تیر اخبرني عن الايمان نو که اعمال داخل وي ورکی نو نبی علیہ السلام و جبرئیل علیہ السلام نه پټنو پاتې کړي دغه وخت کې به ښکارا کړي مسله د زیادت د ایمان او د عدم زیادت دا بنا شو په جزئیت د عمل او عدم جزئیت بیا دا مسله د جزئیت د عمل او عدم جزئیت چې د دام فرعي ده دا بنا د پدی باندې چې اسلام او ایمان شه واحد دي
متغیر دی. که اسلام و ایمان درنه یو شی ثابت کا نو عمل خپل جز شو، ځکه عمل د اسلام نه خو جز دی خو د ایمان نه جز نه. او چې ایمان او اسلام دی ورته مترادفین نکړل، علاحده اشیاء دی ورته ثابت کړل، نو عمل د اسلام نه جز دی خو د ایمان نه جز نه دی. دلته درې اختلافات دي. یو دا چې دا اسلام او ایمان یو شی دی که جدا دي، نو موږ وایو دا یو شی نه دی. اخبرنی عن الایمان آمنت بالله ورته تېره کړه، اخبرنی عن الاسلام پنځګنه اسلام ورته تېر کړه، مونځ ورته یاد کړه، زکات او روژه ورته یاد. ګوره که چېرته د ایمان اسلام یو شی وی نو د ایمان د پوښتنې نه وروستو حضرت جبرئیل علیه السلام بیا ولې پوښتنه کوي چې اخبرنی عن الایمان عن الاسلام، او بیا نبی علیہ السلام جواب ولې ورکوي؟ خو ورته به یې ویلي چې هغه مخکې ایمان تېر شو مغه اسلام نه. فرق خو په دې کې کنه. منافقان ویلي اسلمنا آمنا، آیت راغې بل قولوا اسلمنا، منافقانو ته وایي آمنا مه وایي اسلمنا وایي. عمل اسلامي لرئ خو ایمان در کې نشته، تصدیق نه لرئ. هم دلیل د دې دی چې ایمان او اسلام کې فرق، او اعمال د اسلام نه جز دی خو د ایمان نه جز نه دی. کہ عمل جز نشو نو زیادت په مومن به کی راضی نه. قرآن کریم نازل شوه دی، رسول ختم دی او نور ناراضی. خدای تعالی ذات او فرشتو باندې ایمان دی، زیادت نه قبلای. نو مومن به کی زیادت ناراضی، نو ایمان کی زیادت نشو. او کوم زینو کې چې زیادت نسبت شوی وي هغه به مجاز وي، مجاز به حقیقت بنوي، لګ معقولات او تراشي. دا ایمان چې عبارت د تصدیق نشه نو دا د مقولې د کیفیاتو نه وګرځي. زمونږ استادو د عربی اصطلاح کې قوت او ضعف، زیادت او نقصان، کم شی چې د مقولې د کم نوي اغل ته اصطلاح د زیادت او د نقصان ده، کم چې د مقولې د کیف نوي اغل ته اصطلاح د قوت او د ضعف ده. رڼا قوی ده، رڼا ضعیفه ده. مالټي زیت ډیری دي، مالټي لګي دي. کم شی چې د کمیاتو نوي هغه زیادت او نقصان راځي، کم شی چې د کیفیاتو نوي اغل ته قوت او ضعف راځي. نو چې ایمان هر کله عبارت ده تصدیق نشه او دا د کیفیاتو نشه، نو حقیقتا دلته اوس اصطلاح د زیادت او نقصان نه صحیح کیږي د عقل په بنا باندې، بلکې دلته به زیادت او نقصان په ځای د قوت او د ضعف مسله راځي. او کدا څوک وایي چې بیا قوت او ضعف کې احادیثو کې چرته دلیل شته، او روایت د مسلم شریف هغه دا دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فمن لم یستطع فبلسانه فمن لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. نو چې دا اضعف ایمان شه فلا سره منع اقوا ایمان شه. دا قوت او ضعف ایمان ته په حدیثو کې ثابت. باقی چې کم زیادت نسبت ایمان تا شوی وی په هر ځای کې چې وی هغه به مجاز زادتهم ایمانا من حيث الانجلاء، زید شي د جهات د ایمان نه، یعنی رڼا د ایمان زیات شي. رڼا د ایمان زیاتیږي، خپل ایمان په قوی کیږي. مثال د راډ ده، کچاوی راډ زیاتیږي او کمیږي، دا مجاز ده. راډ زیاتیږي او کمیږي نه، دا راډ چې کوم اندازه را 13 انچ ده او کشل انچ ده کې یو نیم غز ده ارخونه چي ده، دا نه زیاتیږي نه کمیږي. دا راډ رڼا زیاتیږي، رڼا یې کمیږي. فلا دا راډ چې بجلی ده کومه ده کې قوی کیږي، ضعیف کیږي. نو اطلاق د قوت او د ضعف حقیقت او اطلاق د زیادت او د نقصان په کیفیتو کې مجاز ده، او ایمان د کیفیتو نو ګرځیدا. اوس چې څوک زیادت او نقصان وي مجاز، او د قوت او د ضعف اطلاق حقیقی. نو چې امام صاحب تمویل چې نه زیاتیږي او نه کمیږي یعنی حقیقتا، او زیاتیږي او کمیږي یعنی مجازا، قوی کیږي ضعیف کیږي یعنی حقیقت. دا په مسله یو نزاع لفظي وا په خوانه جوړه شوی وا، نن وهابیانو دینا نزاع عقیدوي جوړ کړه، او حتی کې دی بیا د بیت ورسېدل وایي چې امام صاحب د قرآن منکر دی، ځکه چې زیادت هم ایمانا کی زیادت ثابت دی او دی نه مانی. د کفر نسبت پرې خبره کوي. جهال دی، ناپوه دی. امام چې کم دی مسله د زیادت او د نقصان څه وسنۍ نه ده،
دا د امام بخاری د تابعینو د زمانه نه د اختلافي او نزاعي وا او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رایا پدې کې بالکل حق ته رسیدلی دا حقیقت کې چې ایمان ته وکتل شي زیادت نقصان نه قبلای که نسبت د زیادت دا به مجاز وي. الذين يؤمنون بالغيب يعني ما غاب عن ابصر الناس كالصانع واليوم الاخره والجنه والنار والحشر واللوح المحفوظ والكتاب والرسل وغيرها ويقيمون الصلاة اي يديمون ويواظبون عليها دوام کے مشوالے پمان زبان نکی یعنی يحافظون على حدودها وشرائطها وارکانها وصفاتها پټولو شرایط ورکان او صفات دوام کئ. ومما رزقناهم ينفقون وداغا سنا چور کړي موږ دوی لرا ينفقون خرچ کئ. رزق په لغت کې حظ او برخه طویلش باری تعالی فرمای وتجعلون رزقکم انکم تکذبون تاسو باندې انعامونه وکړل تاسو د انعام په بدل کې برخه خپل داو ګرځول چې تکذیب مو کوي. متجعلون رزقکم حظکم انکم تکذبون نو رزق لغتن په معنا د حظ او د برخه سره او اطلاق کیږي علی کل ما ينتفع به الحيوان. ينفقون انفاقنا انفاق اخراج من اليد والملك د لاس او د ملکیت نه یو شی استلا او مراد په دې مقام کې صرف المال فی سبیل الخير د خیر په لار کې د مال خرچه تویلش. دا یقیمون الصلاة عطف شپ یؤمنون بالغیب ضمیر دا یقیمون فاعل صلاة مفعول به جمله شو دام صله د الذین شو اغا صفت د متقین اول د صفت ثانی والذین یقیمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم وينفقون لا ينفقون فعل ضمیر فاعل مما کدا من جارا ما موصولا رزقنا فعل فاعل هم مفعول به جمله فعلیه صله د دې ما شو ما تاسو کافیه کی ویلی دي تا مرضی ما موصوف راضی ما صفتیه راضی ما شرطیه راضی او ما استفهامیه راضی ما موصوله راضی شپږ معانی د ما د پاره دي فارا ما چې ما اسمی وي کوم چې ما حرفی دی هغه نافیه نو دلته د ما موصوله ده اے من الذي رزقنا ينفقون دا رزقنا جمله صله ده ماش موصول ما صله مجرور ده من جار مال مجرور ظرف اللغو ده ينفقون ظرف اللغو ده ينفقون وينفقون مما رزقناهم داهم جمله فعلیه عطف شو پاغ یومنون بان داخل شلند د الذین دام صله د الذین شو نو دریم صفت شو د پاره د متقینو والذین یؤمنون بما انزل الیک او بالمؤمنان متقیان هغه خلق ایمان لري بما پاغه کتب انزل الیک چې ایمان لري پاغه کتاب باندې انزل الیک چې قران دی وما انزل من قبلک تورات انجیل زبور او صحائف دي او بالمؤمنان متقیان خلق دی ويوقنون بالاخره وهم يوقنون بالاخره یقین لري په آخرت باندې انزل کی دا انزال نقل الشيء من الاعلى الى الاسفل تویلش او پانی نوی روڑلے شوی قرآن کریم ته د نزول نسبت د وجه د صاحب نه کیږي هغه چا چې راوړو هغه نزول کړو دا سره ضمنی د قران نزول مو لکه نزول چې کوم دی دا په اعراض کې نه کیږي بلکې دا په اجرام او اعیان کې کیږي نو دا پانی خو نه راغلی بلکې دا جبرئیل علیہ السلام اخذ کو راوړو په شکل د یو قول او د صوت باندې
نه د قبیله د اعراضونو نسبت د نقل د اعلان اسفل تور ته نه صحیح کی خدا وجه د دین چې دا نزول د صوت او د قول چې قران او شوه او سره د جبرائیل علی السلام هغه ذات او داغه د نزول سره نسبت د نزول د تو شو او یو قانون کی یقین راغی ایقان ویلکیږي اتقان العلم بنفي الشک لرا شک نفي شي علم کرش د دې وجنه باری تعالی ته موقن نه ویل کیږي الله موقن ځکه تعریف د ایقان کې زوال د شک مراد دی وغلره د شک نسبت نشته والذین یؤمنون بما انزل الیک دا الذین دا وعاطفه د پاغ الذین باندې صفت د متقین شو دا موصوله یؤمنون کی ضمیر فاعل کا بما دا ما موصوله دی با جارا ما موصوله علی خان د سرولېګا جن کې جن خواته تاوی کې پاغلاس باندې مشهور دی زموږ والا دی لفم نه مخکې شي دغه تمزه کنه جن خواته چې تاوی کې په دې لاس باندې قبله په لاس باندې د اډې نه مخکې شي چوک دی څنګه اډې اډې ته ولې په دې دی راولې نه په دې لاس څخه څنګه دې چوک ته ورسېږي دې لاس ته وګوره پورې غاړه ده زموږ والا اته رواني شي پورې غاړه په دې لاس کې کنه پورې لاس باندې انسان تعریف نشته پورې لاس باندې صرف کې ته صفحې څنګه په دې ډیری په دې دغه ورشي د نشرابات څخه ورشي او د څه ورتاو شي د څه په دې ډیره لاس صحیح څنګه څوک تورسي دي قوم قومه څوک ته څنګه ورسي دې لاس باندې ور پورې لاس بما انزل کیدا بجلی را لکنا اپا کیو لگو ما موصولا انزل مجهولا صغار ضمیر راجی دے مالرا نائب فاعل الیک ظرف الاغوان انزل ضمیر قرآن تراجیشن آغا نائب فاعل دا جملہ صلہ دا دیماش موصول ما صلہ دا ما تو فل واتفا ما موصولہ انزل مجهول صغرا من قبل کا مضاف الیہ مجرور دا من ظرف الاغوا دا انزل ضمیر نائب فاعل او په دې دویم کې دا تعویلم صحیح دی چې من قبل کا دا خپل نائب فاعل لونځلش دا صله د ما موصول ما صله دا عطف ما انزل الیکا اول باندې عطف علیہ السلام عطف مجرور دبا جار مال مجرور ظرف الاغوا دی یؤمنون جملہ فعلیہ دا صله الذین موصول ما صله دا عطف الذین اول دا صفت رابع شو د پاره د متقین وبالآخرة هم يوقنون اے وهم يوقنون بالآخرة دا هم مبتدا يوقنون کی ضمیر فاعل بالآخرة ظرف الاغوا دا يوقنون فعل سر فاعل و متعلقہ دا خبر دا مبتدا سر خبر جملہ اسمیہ دا عطف شو پا یومنون باند یومنون بمونزل باند نو والذین یؤمنون بما انزل والذین هم یوقنون بالآخرہ دا صفت خامش لپاره دا متقینو د دې پنځو صفاتو د بیان نه بعد استاد د دې نیک جزاء نیک بدله خایي
آخرت دار الاخرہ مراد شو حذف د موصوف کا وبالدار الاخرة هم يوقنون یا بالساعة الاخرة هم يوقنون او دنیا ته چې دنیا وی لدنوها قریب ده ظرفانی کیږي آخرت ته آخرت وی د تاخر ده او یا دنیا ته دنیا وی د وجه د دنیات او د خصاصت ده اولئک علی هدى من ربهم اے اولئک المتقون الموصوفون بالاوصاف الخمسه الكامله د دې پنځو صفاتو خاوندان چې دي کائنین دی علی هدن په هدایت عظیم باندې اته هدایت چې ثابت دی دوی لرا من ربهم دربا د دوینا اولئک او دا موصوفین په دې صفاتو هم المفلحون اے الفائزون بالمطلوب نو پتہ ولګی دا چې انه لا یفلح الکافرون کافران فلاح نه به مزي اولئک مبتدا اسم اشاره وان راجی هغه متقیان تا سره د اوصاف خمسو علی هدن کی علی جار دا هدن موصوف من ربهم په اعتبار متعلق صفت د هدن جاری مجرور واقع رستو نکرا صفت وی دا صفت د هدن شو او تنوین په هدن کې للتعظیم هدایت عظیم او موسم ما صفت مجرور د علاش په اعتبار د متعلق سره دا خبر د پار د اولایکا مبتدا سره خبرنا جمله اسمیه معطوف علیه و عاطفه اولایک مبتدا وهم ضمیر فصل المفلحون ضمیر فصل له فصل را ولی پمند ترکیب اسنادی او توصیفی کې کدا هم رانه ولی اولایک المفلحون بیا مفلحون معرفه د اولایک معرفه اجتماع د معرفتین او ترکیب توصیفی جوړیږي اخ مرکب غیر مفید یدا مفید نو ضمیر فصل راول اولایک مبتدا هم ضمیر فصل المفلحون سوک چی ضمیر فصل در اعراب نور کئی محلی نو المفلحون خبر د اولائکا یو جمله شو سوک چی ور کئی نو اولائکا مبتدا هم مبتدا ثانی المفلحون خبر د مبتدا ثانی دا جمله اسمیه من حيث هي نکروی اولائکا معرفه اول معرفه ثانی نکرا ترکیب اسنادی جوړ شو مبتدا سره خبرنا جمله اسمیہ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دویم جماعت بیان شروع شو چې کافرانو دي درې زمين صفات بیانې یقینا کسان کفرو چې کفر کړل دي بیا ذل کتاب سواء عليهم برابر د پدوی باندې اانذرتهم انذار استادو لرام ام لم تنذرهم وعدم انذار استادو الرام دوی چې دی لا یؤمنون ایمان نراوړي کفر لغتن په معنا د ستر باندې راځي ستر پټواله لکا کمثل غیث اعجب الكفار نباته مثال د باران دے چې باران وشي تعجب کې اچي الکفار زمیدار لرا نباته شنکجات دار نو یو تاویل التدار چې مراد د الکفار نه دیکانان دیکان چراشی شنکجات دی دیکان لرا په تعجب کې اچي نو دیکان ته کافر ولی ویلې شو زکا دا پاغه مال باندې دانی پټي ستر کئی دے ستار دے او کافر تم کافر دکوئی دکا ستر دا نعمل باری تعالی غطول بانی سترگی پٹی کڑی دی کفر لرا سلور اقسام دی یو قسم داغینا کفر بواح
چې عبارت ده د کفر لسانی او قلبی نا دیتا کافر بالاحکام ویل کی کفر بواح لیدا دویم کفر جهودی باللسان فقط پزړی منیو پجب منکر وی لکه یعرفون ابناهم یعرفونه کما یعرفون ابناهم د يهوديانو دا کفر جحود شو خی پیجنې د زړه او په خله اقرار نه کوي دریم کفر عناد کفر عناد لسانن منی قلبن منی او په مامور به باندې اتیان نه کوي مثال کے بعد علماء پیش کړي کا کفر بی طالبین دای په کفر عناد کې پیش کړي ضد کرا ہے باقی تصدیق قلبانم لرلو او باج اوقات کې به ظاهرا اقرار د شان مصطفی کو او مامور به کلمه لا اله الا الله او غیر ټیم کې ونه ویلا امامیہ فرقہ د شیعاګانو د ایمان قائل دي اهل سنت والجماعه قایسنا الله پانی 25 صاحب د تفسیری مظهری عام د ایمان قائل ودا مومن تیر شوی بہرحال وعام اهل سنت والجماعه صاحب د علامہ قرطبی وغیرہ هغه دا مثال پیش کړي د کفر عناد د پاره کا کفر بی طالبینا چای چې د ایمان قول کړي دی هغه د تاریخ ابن هشام د یو موضوع ناقص کړي د نبی علیہ السلام بل تر عباس سے چې ایمان راوړل د ورورو اچې مدینه منوره ته راغی دل تخلقو کې د ابو طالب د کفر مسله مشهور و عباس ته خبرو خوان ورنکو ورور اگر هغه نبی علیہ السلام ته ویدا ابو طالب د زنکدن پټیم چې تاسو را لې دعوت مو ورکو او نور کفارو دمنه عقو په غورونه ورکول تا د وړاندې کلمه و نه ویلا او تاسو خفش کوی روان شئ ته چې کله لاړی ما چې دی ورور ته وګ ور نږدې کا ما ته نو اوریدل چې ستاسو دین کلمه ویلا تاریخ ابن هشام راپس ما ته اوریدل چې ستاسو دین کلمه ویلا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما سمعتها ما ته نه اوریدل دی زبان ابن هشام من هي لګوي کدا روایت د حضرت عباس صحیح شي نو د نبی علیہ السلام د ټول امتیانو کلمې اوریدل د ایمان د قبول لپاره د شرایطو نه دي ما نه دا اوریدلې نو عدم سماع خو دلیل د دې نه شو چې ابو مؤمن نه ابن هشام دا لیکي پاچا چې د ایمان قول کړي بنیادی خبردار چې د عباس سے قول به پیش کړي چې هغه ما واورید کړي بہرحال چې دومره نظافه کراله شیطان خو اکلک د ایمان قائل او زمونږ د اهل سنت او قایسنا الله پانی پتی صاحب د مظهری په ډیر زور لګولې په ایمان دغه زما خپل دا سره د چې دا مسله د مومن بهونه نه ده چې اوس موږ په دې لګیږو چې دا ابو طالب کفر به ثابت او خامه د سړی غلې په کې پاتې شي دا بخوي والله اعلم ایمان تیر کړی وي او خدای تعالی یو بخي نو موږ په ځکه خوشحالي وو چې د نبی علیہ السلام تر دې او دا غي ډېر خدمت کړو ډېر خدمت کړو او ډېر تکالیف ایستلې البته ایمان مصرح نه ده نو موږ به د مغفرت دعا ورته نه وایو ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين موږ د دینه منع یو دعاګانې بنه غواړو چې خدای وایي با خود سي وایو چې چرته ایمان تیر کړی یو یا الله تا پنه ستې بخینو مو خوشاله زما خپل دار آیا ده که تاسو غړي منیو کینې مسله د کفر ده چې اوس موږ په دې ونه خلوص ضرورت ډېر نه یو
او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خاندان خفقیږي ګوره خفقیږي ور باندې یو ورځ چا د رسول الله مبارک پلار کې خبرې کړې وي ابو عبد الله سے ډیراغه تقریر وکړو تقریر وړ په غوسه یو او په اخره کې ویل چې هر کله خدای تعالی دو دار بل کړی دي خدای تعالی په اخیر او افضل کې راوسته او په منتها کې دا خبره وکړه انا خیرکم ابا وخیرکم بیتا په ټوله مکه معظمه کې چې غوړه کورنۍ د زماده او تاسو ټول نه د جهاد د پلار منځ بهترین ما پلارم تاسو د پلاران نه بهتر وګوره دا خپل پلار باندې قریبانه افغان هغه وکولو نو نه دي چړل پکار دې بحث ګرځول دا مسائل چې څوک دا والدینو کې یا دا مور بیبي کې یا د چا چې کفر مصرح د ابو لهب افاسم ښکارا ده قرآنی کافر ده خدا ابو طالب مسله کې که سکوت وشي خبره دا بل جانب هم مکوي چې ایمان بارکه دلایل شروع کيو یا استغفار ورته وای زکام د نصوصونو انکار راځي هل تم خطر ده سواون علیهم برابر د پدوی باندې انذر تو منذار ساده لرام انذر تک چې دا کما حمزه راغلی دا دی حمزه ته حمزه د تسویه ویل کیږي دی حمزه ته حمزه د تسویه ویل کیږي دغه حمزه سره د ما فی حی ذهانا جمله تاویل د مصدر تاړي او معنی د تسویه په کې مرادیږي ام لم تنذرهم کدا ام یو ام متصله ده بل ام منقطعه ده ام منقطعه ما بعد د ام د ما قبل نبی لئی او متصله وصل کئ مثال د ام منقطعه تنزيل الكتاب من الله رب العالمين لا ريب فيه ام يقولون افترا دا منقطع دے ځان ته مسله شروع کی او بل ام متصله دلته دا ام متصله ما بعد د ما قبل پوری تړي نو دا حمزه ته تسویر پارا سره د ما بعدها فتاویل د مصدر سره واخلا نو عبارتو نه چوڑدا شو انذارکهم وعدم انذارکهم سواء علیہما ستا انذار دوی لرا او عدم انذار دوی لرا سواء علیہم یو شان د پدوی باندې او دا سوا دا پشانت د مصدر د اطلاق په قلیل او کثیر سیان شو جنس وګرځیدا نو هما سوا هم سوا هو دا یو شان ویل کیږي نو انذارکهم وعدم انذارکهم سواء علیہما ترکیبوں کا ان الذين كفروا ان حرف حرم شباب الفعل الذين موصولا دا کفرو کی ضمیر فاعل دا ورته صلا موصول ما صلا دا اسم دا انش خبر څه شه ده یو خبر خو لا یؤمنون دی ان الذين كفروا لا یؤمنون یقینا کفار ایمان نه راوړي کفار ایمان نه راوړي نو دا لا یؤمنون خبر شو دویم خبر د پاره ده اول خبر څه شو دا ټوله جمله خبر کا انذر قوم په تاویل دا انذار کهم سرا ام لم تنذرهم په تاویل دا ام عاطفه شو کنه ام لم تنذرهم واو فاو ثم حتى نيز او با امو اما ولكن لا بل با ام ومانا د دې چې کوم دی یا اتصالي راځي انقطاعي راځي ام لم تنذرهم اے وعدم انذارکهم
نو انذارکهم وعدم انذارکهم دا معطوف علیہ سر دا معطوف دا مبتدا سواء علیہم خبر مقدم دا انذارکهم دا پارا سوا خبر مقدم او دا علیہم ظرف لغو دا سواش کمصدر دا مبتدا مؤخر سر دا خبر مقدمنا دا طول جملہ خبر دا پارا دا ان الذین کفروا انذارکهم سواء علیہم وعدم انذارکهم سواء علیہم او ان الذین کفروا لا یؤمنون دا لا یؤمنون با خبر بعد خبر شی احتمال حالیت وغیرہ اور کشتے دی ختم اللہ علی قلوبهم دا لا یؤمنون دا پارا دلیل ہوئی اذ ختم اللہ ختم پا مانا دا کتم سرا مہر دا شقاوت والے باری تعالی فضلنو دا دوی باندی فلا تعیا خیرن خیر لرزین ورکی وعلا سمعیم پا وگنو موازع دا سمع دا دوی باندی ام ختم وحلی او پاپسوارو دا دوی باندی غشاوتن پر دیدی سزا اخروی بیانی گی او دوی دا پارا عذاب عظیم لکافرانو دا زلونا قرآن کریم کی فلس و زمین و صفات و متصف گرزولی شوی کلا نسبت دا ختم ورتکولی شی ختم اللہ کلا نسبت دا تبع ورتکی تبع کلا نسبت دا دوی قول تنگی ورتکولش کلا نسبت دا مرض کلا نسبت دا رین او دا زنگ کلا ورنہ تعبیر پا مڑی سرکیگی کلا نسبت دا قساوت کلا نسبت دا انصراف کلا نسبت دا انکار کلا نسبت دا حمیت دا لس نصب قلوب دا کفار و دا اشقیاء تکولیش قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون انکار قلوب منکر دی اذ جعل اللہ في قلوب الذين كفروا إذ جعل الذين في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية راضي ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم نسبت دا صرف ورتوش فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله نسبت دا قسوتش او من کان میتن فاحییناو مړو به ژوندې کا قلت نسبت د مړیوش کلا بل ران علی قلوبهم زنگی خې پزړونو دوی باندې ما کانوا یکسبون بما کانوا یکسبون فی قلوبهم مرض نسبت د مرض ورتوش من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا صدر نہ مراد ما فی الصدر دے چی قلب دے ضیقاً تنگ فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون نسبت دا تبع ورتوش ختم اللہ کے دا ختمش نو اصلا دا نسبتون سا حقیقی دی و سا مجاز دی دا زرد انسان چی دی دا یو سپین کا کوڑی وی چې کله پیدا شي د دغه صفای نه تعبیر په فطرت اسلامی سره کیږي کل مولود یولد علی فطرت الاسلام دا صفای دا او استعداد بیا د هرې ګناه سره په دې ځل باندې یو تور ټاکې لګي د حدیث مضمون
دا زړه خو صفا مونږ ترا کولای شوی دی، خدا مونږ د اعمالو د وجې نه تور کړی، دا توري خود به خود د یو یو عمل سره دا توریږي. د ټولو نه اول چې توریږي په دې زړه کې سترګې دي، هغه سترګو د دې زړه ته فؤاد ویلی شي. اول چې خیرن شي نو دا فؤاد خیرن شي. دا کیمرا دا کنه ریکارډ کوي، نو دې کیمرې هغه ګرد پې راشي، په دې فؤاد باندې چې کوم خیره راشي هغې نه قرآن کریم تعبیر کړی پر رین سره، کلا بل ران علی قلوبهم، زنګ یې خې په زړونو لري. نو دا د زړه سترګې ړندې شي، کشوف او مغیبات او دا اشیا به نه ګوري، نه خوب رښتیا ګوري او نه په ویښه رښتیا کشف ګوري. او د مشایخو صوفیاو د اولیاو د زړه دغه سترګې بناوي، د انبیاء علیهم السلام دغه سترګې بناوي، هغوی تیزی دي دا ریکارډ او دا کشف او د اولیاو نسبت هغې ته کمزورې، خو د هغې وجې نه خوبونه هم صادقه خیږي، په ویښه چې یو شی وګوري مغیبات هغه هم صادق خیږي. بیا په دې نور زړه باندې دا توروالی را روان وي، حتی کې چې احاطت به خطیئته، نو په سړي باندې خو ګناه احاطه نه کوي. احاطت به معنا بقلبه، خطیئته معنا اثر خطیئته، د په دن نظر باندې د ګناهونو آثار احاطو کی، دې کې بالکل سپین خال پاتې نشي، تکه توره تبی شي، ګناه دومره ډېره شي چې تکه توره تبی شي. کله چې دې حد ته ورسېده نو دغلته درجه د ختم راشي، بیا په دې مهر والی شي، فلا یعی خیرا، خیر ته دا بې ځای نه ورکوي. نو د هغې نه بیا په تبع باندې هم تعبیر شوی دی، د هغې نه په ختم هم تعبیر شوی دی، د هغې نه په القاسیه قسوت باندې تعبیر شوی دی، د هغې نه په مرضونو تعبیر شوی دی. آثار د هغې څه شی دی؟ انصراف دی، د هغې نه بیا تعبیر په انصراف هم کېږي، صرف الله قلوبهم. نو دا وجه ټوله اعمال زمونږ وي. نو دې ځکه دا آیت چې دی دا د استدلالاتو د جبریو نه دی، ایو لا یؤمنون، ایمان نه راوړي، اذ ختم الله، خدای تعالی په مهر والے، مهر به نه وهلی نو د به ایمان راوړی، چې مهر یې پې ووهلو نه څنګه ایمان راوړي؟ نو ګورې جواب د هغې په نور ایتونو کې شوی دی. رب کریم فرمایي بل طبع الله علیها بکفرهم، دا طبع ولي ووهل شوه؟ بکفرهم، سبب کفر دی، د کفر کړی ځکه یې پې طبع والی. په مؤمن ولې دا ختم نه راځي چې په دی راولي؟ کفر به نه کولی کنه. بل دې فرمایي کلا بل رانا علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، معنا بما کانوا یکسبون، په سبب د کسب د دوی باندې په زړه ورته زنګ ایښی. نو کسب یې ولې خراب کړ؟ نو د هغه کسب د وجې نه دا زنګ راغی په زړه د باندې که نه، فساد خو د په عمل کې اول راغلی. دغه شانته دا جبر تا طرف ته ذهاب نه دی پکار، او دا کم ختم او دا غشاوی چې راغلی دي سبب اعمال د دوی دي. البته باری تعالی د ازل نه عالمو په د باندې چې دا رذیل چې بلوغ ته ورسېږي یوم سم کار نه کوي، دا فسق هم دا فسق هم دا فسق، نو بس هغه ته خو پته وه، نو ازل کې فیصله د باره کې د ختم وکړه او د شقاوت وکړه. خو داسې نه چې د تقدیر د لاسه د کفر کړی دی، دا کفر او دا ګناه د خپله کړې ده، او د ده د دې غلط کار نه تقدیر هلته جوړ شوی دی. زمونږ د جبریو دومره فرق دی ښه، جبریه وایي چې دا تقدیر مونږه خوځوي، او اهل سنت وایي چې زمونږ د خوځېدو نه تقدیر جوړ شوی دی، زمونږ د خوځېدو نه تقدیر جوړ شوی دی. باری تعالی په ازل کې عالم په مونږ باندې ونو الته دا ازلی تقدیر مونږ ته جوړ کړ چې دا به داسې داسې کار کوي. ګوره دا ویډیو ریکارډ تا نه کوم او خیرات جوړ دی او تقسیم کېږي، مجمع د لاس کې نیولې ده، تھوڑی الته اگدی دا ریکارډ هم داسې راخلي که نه راخلي که نه، کلک شو مجمع در نه پرېوته، ما ته دې کړه، زه صاحب ته د خیرات هم راووینوي، ولې دا مجمع ما ته کړې ده؟
کم ذکر شوی دی چې ما ماته کړی دا راشه ریکارډ وګوره ریکارډ چې راواړم ستا پاټ پکې راشي مجمع کړپ تا نه غورځېدلی وي ته ما ته وایي چې یاره دا خو د ریکارډ کې راغلی دي چې غورځېدلې ده نو ځکه ما نه وغورځېده دا دلیل ویلی شو که نه دا ریکارډ ستا د غورځېدو نه جوړ دی که دا ستا غورځېدل د دې ریکارډ نه جوړ دی د دې ریکارډ نه خو ستا نو د عمل نه دی شوي که نه ستا د عمل نه ریکارډ شوی دی دغه مثال د تقدیر دی ویډیو درنه شوې ده ریکارډ درنه شوی دی هلته په تقدیر کې علم ازلي د باري تعالی او ته چې څه کې په خپل اختیار لګیا یې بیا دا نشي ویلی چې دا خو هلته تا ما پسې لیکلي وو که نه نو د هغې خو خلاف نه کېده د هغې خلاف نه کېده معنا دا نه ده چې ته مجبور یې د هغې خلاف نه کېدو معنا دا ده که خلاف یې وشي د خدای په علم کې به دروغ راشي خلاف یې ځکه نه کېږي جبریت داسې وایي تقدیر خلاف خو نه کېږي که نه چې نه کېږي لہذا موږ مجبور یم هغه به کوو چې څه لیکل شوي نه د تقدیر خلاف ځکه نه کېږي چې د خدای علم ته نسبت د کذب را نه شي دروغ را نه شي غلطي را نه شي صادقه دی چې څه لیکلي مسې به کېږي هغې خلاف نه کېږي خو چې نه کېږي دا معنا چې هغه ازل کې عالم دی پتا باندې هوبهو د هغې ریکارډ شیخ حسن جان صاحب به دا مثال ورکوو وی شیشه راواخله داسې ونیسه سر وخوځوه شیشه کې هم سر خوځېږي جبریه وایي وی دا زما سر ځکه خوځېږي چې شیشه کې خوځېدلی دا اوس عقل دی اهل سنت وایي دا سر دی دا شیشه کې سر ځکه خوځېدلی چې تا ړقولی دی که تا نه وی ړقولی سر هلته نه خوځېږي دا شیشه کې چې څه ښکاري دا تقدیر دی په هغې کې چې څه خوځېدل د هغه ستا د خوځېدو نه جوړ دا ستا خوځېدل د هغې د خوځېدو نه دي که یو سړی وایي چې تقدیر ما خوځوي دا جبریت دی دا داسې احمق دی لکه سړی چې شیشه کې سر وخوځوي او وایي چې یاره دا سر مې ځکه ړقېږي چې د تصویر کې ړقېږي نو دا څنګه د عقل په لحاظ هم کمقل دي نقل خو پرېږده که نو دا استدلالاتو د جبریو نه دی وای دا خو ختم والشوی خو بل طبع الله على قلوبهم بكفرهم کفر بین کولی کن بما كانوا یکسبون بین کولی نو دا په ازل کې دا ختم والشوی دی خو موافق لعلم الله تعالی د وجد اعمال اختیاریو د دنا نو جبر نشته ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هر کله چې زړه او سمع د جهات مختلفونه درک کوي غوږ هغه خبره موري زړه مختلفو جهاتونه درک کوي نو دلته لفظ د ختم استعمال که مهر په وال شوی بالکلیه درک نه کوي د دې سمع او د دې زړونه والا ابصارهم غشاوه او سترګه سره هغه خو صرف مخامخ ګوري او شاو داړه خصم نه ګوري نو الته ذکر د پردې راغی چې څه نه ګوري والا ابصارهم غشاوه او پستر ګوري باندې غشاوتن پردې دي ترکیبو کا ختم الله کہ اللہ فاعل ختم علی قلوبهم دا قلوب مضاف ضمیر لرکا مجرور دا علی ظرف لغو ختم شو وعلى سمعهم دا پی عطف شو جملہ فعلیہ شو فمانا کی تعلیل لا یؤمنون دی وعلى ابصارهم غشاوه مبتدا مؤخرہ على ابصارهم دا ورته خبر مقدم شو مبتدا نکره کله واقع کیږي چند مواضع دي یو داغینه چې کله خبر ظرف مقدم راشي او یا مبتدا مؤخر راشي ولهم عذاب عظیم دا عظیم صفت دا عذابنا موصوف سر صفتم قدا مؤخرا ولهم ورت خبر مقدما عذاب عظیم ثابت لهما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.